دا غلمګیر کار او چوارې کار به تا سره کوم ان شاء الله ډېر زر یاد ساته نو دا ستاسو خبره جواب راکې ته جنې ولې څنګه ستا خپل خور نشته کنه ستا خپل عزت نشته نو زما الحمدلله خپل عزت هم شته زما خپل خور مور هم شته په یو په عزت په کور کې ناست اوس هم زما مور قرآن تلاوت ته ناست تلاوت پکې پوه شوه د نس سړزویه په املې ته مزه کړي بیا د غوړه په خور او په مور رالګم بیا د غوړه ټول خاندان غیم د خاندان لري بیا پور راپور زم ډمه دې بریته چې مخکې یو پارټیګل وي دا دې ډمان لومبرې په ډم او په پښتو کې چې کم دی پرخ زده کا بیا راځه دلته کې پوه شوره ما ته پوه شوره غړمې کېږه زما دا غړم چې پوه شوره به یو خبره نه پوهېږي قسم دی که زما دا غړم ما ته غړمې شي اورې دې ما ته غړمې شي چې دا ورمېږ ولا مات کوم موټی پې وهم او خلاص یې کړم او چیپړی کړم صحیح ده دې ما ته غړمې کېدی نه شي نو برېته چې په دې غړمې نه پوهېږي په ډم او په پښتون کې فرق نشي کولی ما ته بیا پښتو خبرې نه کوې برېته که غوړ پرتوګ به درنو باسم کونه کې به شتې درکړم او تصویر به درنو باسم او د ټیک ټاک ته به پوسټ کړم وبویم چې دا هغه برېت بدماش کونه کې موله شتې ورکړې ده برېته د سړي زوی شه که غوړه پوسټ ور کني غیم دی د سړي زوی شه د سړي زوی شه د نه سړي زوی به راته نه جوړېږي د سړي زوی جوړه شه که کونه کې به شتې درکړم ما له دې خبرې جواب راکې ته جنې ولې څنګه ستا خپل خور مور نشته کنه ستا خپل عزت نشته نو زما الحمدلله خپل عزت هم شته زما خپل خور مور هم شته په یو په عزت په کور کې ناست اوس هم زما مور قرآن تلاوت ته ناست تلاوت پکې پوه شوه د نس سړزویه په املې ته مزه کړي بیا د غوړه په خور او په مور رالګم بیا د غوړه ټول خاندان غیم د خاندان لري بیا پور راپور زم ډمه ډم بچیا په خپل اجلاګانو له کونه ورکې اجلاګانو له موټي واخې راځي ما ته پښتو خبرې کې د بړوا بچیا بړوا غونته کې وبرې غیم غوړې په برې تورې میتیاز وکم برې خو بړواګانو هم غرغټي ته برې تېل ته کونډه کړلې د پښتو خبرې کې په دې چې نور باندې ته کوینونه راغونډېره ګفټینګ سپیا په خزانه کې ګوره مړه خدای هم تباه شي د پښتو معاشره تاسو شرموله پښتنه تاسو شرمول پېښوي دانې خویندې تاسو شرمولې مړه عزت بړوا غونته کې دا ګوره داسې کله چاته شوز برانه خوټې وخوري شاته شماویسي غونته کې ته خوټو ته لاس اچې تا د جړاګانو خوټې نه دي پرېښې ته به زما خوټې سپرې دي شاته شه غوړه زما غوړه خوټې ډېرې قیمتي دي غوړه او که نه دا خوله به ډېره نه رانږدې کې غوړه چک پونه لګې ګنې بیا د غیم دا پښتانه دي زاید د پښتونکو خبرې به ته نه کې د پښتونکو خبرې به ته نه کې جان بړوا ته خو هغه مثال دی که نه پوه شورې ته خو چکلي ته راځې پوه شوره واښې کوس او که نه پوه شورې او دا اعلان کوي چې دې کې د حیا او د عزت جینۍ شته دی بړوا په چکله کې د حیا او عزت جینۍ ملاویږي تا ته بړوا غونته کې د دې مثال د چکلي دی چکلي ته چې راځي یا به کونه ورکې پوه شوره یا به کونه وښې بړوا خو ته کونه واله نه ستا شکل نه پته لګي چې ته ماویسي ته کونه ورکې زما مکه ملنګ جان ریکوست ما چې ملنګ جان زه ولا یوازې کا ملنګ جان ریکوست بنا چې خبره پته نه کې نه براخېږي پردې خور مور بلې ته نه راخېږي قسم بکې والله خو دې ماف کم زاید قسم نه خو ته ما ماف کې کنه یا به دا ټیک ټاک پرې دی او یا به دې پښتنو نه مافي غوړ نه براخېږي یا به دا غره شاخلانو کار دی کنه جان دا غره شاخلانو کار دی کنه پېښوي دا غره شاخلانو خلک کې دا ور دا پښتانه ما را بیدار کړ ما را بیدار کړ دې بریت را بیدار کړ او بس یو ته د درې نور ټیک پښ ان شاء الله تعالی ښه دا غلمګیر کار او چوارې کار به تاسو سره کوم ان شاء الله ډېر زر یاد ساته نو دا ست عزت نشته کنه جان عزت دې نشته کنه تا دې مال خو دې په مخ راولي تا دې مال خو دې په لاس باندې را کې پوه شور د نوم قسم دې په کونه کې د لسکان وام سر د لکونه تک دا زمانه زکه زما خبره وره تبا څه کنسل کې مردا کنسل کو تا زمانه زکه زما بچي ته زما بچي ته زما بچي ته زما بچي پیش وتم کنسل کې نه براږي په دې خو نو بلای پینه راکېږي زاید پردې خور ته عزت نه لري ستا کام قبیله نشته نو ستا کام قبیله شته نه جان نو نه براخېږي لیب کې برسره پردې خور مور راکېږي دا وطن د پښتنو ور پیښ دي کې پښتانه پاتې کیږي